بسم الله الرحمن الرحیم. عبادتو کې اصل دا دی چې انسان دا په اکه طریقې سره ادا کی چې کوم طریقه شریعت مقرره کړی ده او چې کوم طریقه شریعت د عبادت لپاره خودی ده په اکه طریقې سره عبادت دا کول دا واجب لازمی او ضروری دي. لیکن د انسان د کمزورۍ د وجنه او د بشري تقاضې د وجنه بعض وخت په هغه طریقه کې نقصان او کمی یا زیاتې راشي. نو د کمی او زیاتی په وجه دغه عبادت کې هغه حسن او تزین او جمال ختم شي او په ثواب کې سره هم نقصان راشي. نو بیا شریعت خاص کر په منځ کې دغه نقصان د تلافی او د ختمولو لپاره یو اصول مقرره کړی دی چې د هغې په ذریعې سره دغه نقصان تلافي وشي او نقصان ختم شي او هغه اصول ته ویل کېږي سجده سهوه. یعنی منځ کول په هغه طریقې سره چې کومه طریقه شریعت مقرره کړې ده نو دا طریقه واجب او فرض او لازمی او ضروری ده. خو که د انسان بشري تقاضې په بنیاد باندې په دغه طریقه کې د انسان نه کوتاهي وشي کمی زیاتې وشي او په ثواب کې کمی راشي نو دغه نقصان د تلافۍ دپاره شریعت بیا سیاسه مقرره کړې ده. نو د سیاسه په ادا کولو سره به دغه نقصان او دغه کمی او زیاتې ختم شي او اکمر اجر به الله جل مجده ورکړي چې څومره الله تعالی په دغه عبادت باندې مقرره کړی وي. خو بیا دوستانو دا خبر یا ساتئ چې د سجده سهو لپاره یو څو اصول دي چې دغه اصول زموږ استاسو په ذهن کې وي نو ان شاء الله بیا موږ ته غلط فهمي نه راځي چې اوس یا سهو وکړو کو نه کو. لکه اکثر تاسو به کتلی بعضې وخت انسان نه یو سنت پاتې شي لیکن د سجده سهو د مسلې ورته معلومات نه وي او هغه بیا هم سجده سهو وکړي او بعضې وخت یو انسان نه واجب پاتې شوی وي یا واجبو کې تاخیر راغلی وي یا فرض تقدیم او تاخیر راغلی او سیاسه په واجب شوی لیکن علم وطنین او سیاسه وونه کې موږ خراب کی. نو دی وجه نه دا یو څو اصول زه تاسو ته ذکر کوم د اصول ذهن کې کینه وي چې دا اصول د انسان په ذهن کې وي نو ان شاء الله العزیز دی په سیاسه وا کې به نه غلطيږي او تو پته لګي چې زه اوس سیاسه وا حکم او که سیاسه وا نکوم. نو دا تقریبا ټوټل اته اصول دي. دا اصول چې کله انسان په ذهن کې کینه نو ان شاء الله العزیز دیو بیا په سیاساوه کې نه خطا کیږي او نه غلطيږي بلکې پته مو ته لګي چې اوس سیاساوه پکار ده اوس نه پکار. لومبه اصول دا د چکلا یو انسان نه واجب په هر سره پاتې شي لکه پټک رکعات کې الحمد شریف ویل واجب دي ورپسې صورت ویل واجب دي دا شان د په جهري موس کې جهر دا واجب دي مختلف واجبات دي. په دې واجباتو کې یو واجب د انسان نه پاتې شو نو دی به سیاساوه کوي. دویم دا چې کله یو انسان واجب د خپل ذهن وروسته کی او د خپل ذهن مؤخر کی لکه پټک رکعات کې د تعوذ او بسم الله نه پس سوره فاتحه خلق کوي او بیا پس عام قرات کوي. نو که یو انسان د فاتحه وروسته کا او عام قرات مقدم ک نو د دې فاتحه زه د عام قرات نمخ کېو او د فاتحه چې واجب د خپل ځای نه وروسته کا نو په دې صورت کې په د باندې سیاسه هوا واجب ده یا دا شانتي بل واجب چې د هغې د پاره ځای مقرر دي او د هغه ځای نه دا وخوځئ نو سیاسه هوا پسې دا به واجبي. دریم اصول دا دی د سیاسه هوا د واجبېدو لپاره چې یو انسان په واجبو کې تاخیر راولي د یو رکن برابر. یعنی یو انسان دی هغه پټک رکعات کې سبحانك اللهم ویلا اعوذ بالله ویلا بسم الله ویلا او دین پس د بیا الحمد شریف کې دومره تاخير راوسته د الحمد شریف په شروع کولو کې دومره تاخير راوسته چې څومره وخت کې درې ځل سبحان الله ویل کېږي یا درې ځل الحمدلله یا درې ځل الله اکبر او دومره وخت کې د الحمد شریف شروع نه کا نو د باندې سیاسه واجب ده. یعنی د یو رکن برابر د چپ پاتې شو او د یو رکن برابر ده دا واجب وروسته ک د سیاسه په صدا واجب ده. او سلورم اصول د سیاسه د واجبېدو لپاره هغه دا چې کله انسان واجب دوزل ادا کی
یعنی په ډک رکعت کې فاتحه د دوزل ویلا یا د فاتحه اکثر حصہ د ویلا اکثر آیاتونه د دوباره په دغه رکعت کې ویل نو سیاسه و په واجب دا سیاسه و بکې او پنځم اصول د سیاسه و د واجبېدو لپاره دا دی چې کله د واجب کې تغییر او تبديل راولي او واجب بدل کی لکه د سحر مونږ او د ماخام او ماسوتن کې با قرات دا امام سے پجهر کوي او ماسپخین او مازیګر کې با قرات پټ کوي دلته کې دا قرات پخکارا کول دا واجب دی او قرات په دې دوه منځونو کې په پټه کول دا واجب دی خو یو امام سے غلط شه او دې کې تغییر او تبديل راوسته یعنی په مونږ د ماسپخین کې جهر او پخکارا قرات ویل نو سیاسه په واجب ده او یې په موږ د سحر او ماخام یا ماسوتن کې قرات په پټو ویلو نو سیاسه په صدا واجب ده دا که شان دی په موږ د جمعه کې هم جهر واجب دی او په موږ د اخترونو کې هم نو کای کې مو انسان قرات په سر او په پټه باندې کو سیاسه په سوي واجب وي شپږم اصول او قاعده د سیاسه د واجبېدو لپاره دا ده چې کله یو انسان فرض رکن د خپل ځای نه خوځي لکه مثال کې طور پر په یو رکعت کې 2 سجدي دي او د په یو رکعت کې یو سجدو کې په سهو سره نو په دې صورت کې دا 2 سجدي په دغه رکعت کې فرض وي نو فرض کې د تاخير راوسته ورپسې چې کوم رکعت ته په هغه کې بدري سجديو کې او سیاسه وبو کې مثبت شي نو فرض د خپل محل نه رسکول د سره هم سیاسه هوا واجبېږي او دا شان د فرض د خپل محل نه مقدم کول د سره سیاسه واجبېږي لکه یو انسان د هغه شروع کړی دی او په رومبي رکعت کې 2 سجدي دي دا شان د دویم رکعت کې 2 سجدي دي نو د په اول رکعت کې په سهوی سره 3 سجدي وکي او ته پته ولګی چې دا هم 3 سجدي کړی دي نو د فرض او د تقدیم د وجه له هم په د باندې سیاسه واجب ده سیاسه وو کې مثبت شي او اتم اصول د سیاسه وا دا واجبېدو لپاره هغه ده چې کله یو انسان فرض 2 ځل ادا کړي یعنی فرض رکن مقرر ادا کی 2 ځله ادا کی نو هم په سیاسه ودا لکه رکوع 2 ځله کی رکوع په یو رکعت کې 2 ځله وکا نو سیاسه په واجب ده او سیاسه هوا کوي بیا د سیاسه و طریقه صدا نو سیاسه و طریقه د احناف په نسبت باندې دا کله یو انسان په منځ کې کمی شوی او کزیاتې شوی په دواړو صورتونو کې چې کله د په اخیری رکعت باندې کینی نو التحیات لله والصلوات والطیبات دا به عبده ورسوله پورې وای بیا به صرف خي طرف ته سلام وګرځي د دینه پس په بیا 2 سجدیو کې بیا به چې کوم د په تشهود باندې کینی په شکل د تحیه کې او بیا تحیات لله والصلوات والطیبات عبد رسول پوری بیا درود شریف او بیا اخره کې دوا نو دا د سیاسه متعلق یو څو قواعد او اصول چې دا قواعد او اصول د انسان په ذهن کې وي نو ان شاء الله دې باندې خطا کیږي او پته بوته لګي چې اوس سیاسه هم مال پکار ده او په دې صورت کې مال سیاسه هوا نه د پکار او دغه سیاسه هوا طریقه وا